السلام علیکم خواږو ملګرو دا ویډیو تر پای را سره وګورئ په دنیا او آخرت کې به بریالي یاستئ دا ژمنه در سره کوم که موږ او تاسو په دې ویډیو عمل وکړو ان شاء الله د آخرت او د دنیا بریا زموږ په برخه ده لا کومې ورځې چې الله تعالی شیطان موږ ته او زموږ پلار آدم علیه السلام ته د درناوي نه کولو له امله له خپله دره شړل او رټل دي زموږ سره یې د ښکاره دښمني اعلان کړی دی تاسو په دنیا کې لیدلی چې کله دوه انسانان سره دښمني کوي همیشه د خپل کور او د ځان لپاره پیدا کوي تر دې چې دښمن پرې بریالی نشي او برید پرې ونه کړي کله چې دغه انسان لږ هم غافل شي دښمن یې له پښو غورځوي او ناکامه کیږي کټ مټ زموږ او د شیطان ترمنځ هم همدا دښمني ده شیطان الله تعالی ته وایي او موږ ته ګواښ کوي قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم شیطان الله تعالی ته وایي چې زما د ستا په بېلارې کولو قسم وي یعنی د آدم علیه السلام په خاطر چې تا زه بېلارې کړم په دغې مې د قسم وي زه به ستا په نیغه لار کې دغه انسانانو ته کینم او دوی به ستا له نیغې لارې بېلارې کوم بیا به پر دوی له مخې له شا له ښي اړخ او له چپ اړخ نه برید کوم کټ مټ د انسانانو ترمنځ دښمني ته ورته دښمني چې شیطان یې له انسان سره کوي هره موقع ګوري چې پر ما او ته برید وکړي د الله تعالی له لارې مو بېلارې کړي نو بیا ولې موږ د داسې یو مکاره دښمن چې همیشه په سنګر کې وي او پر موږ باندې د برید تکل لري ولې له ځان نه دفاع ونه کړو راځئ د همدې لپاره وګورو چې الله تعالی موږ ته څه وایي د شیطان او د انسان دښمنۍ په اړه الله پاک څه وایي ومن یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر څوک چې د شیطان د لارې ملګرتیا کوي شیطان هغوی ته په فحشا او په بدو کارونو باندې امر کوي بل ځای کې الله تعالی فرمایي ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین د شیطان تابعداري مه کوئ هغه ستاسې ښکاره دښمن دی کله چې الله تعالی درته وایي نو بیا د شک هیڅ ځای پکې نشته د دې دښمن پر وړاندې ځان دفاع ته چمتو کړئ څنګه دغه شیطان انسان د تباهۍ کندې ته ټیر وهي او بیا ورته وایي چې انا بریء منک له کومو لارو د انسان د بېلارو کولو لپاره شیطان ګټه اخلي کومې تګلارې دي چې دا یې کاروي راځئ د قرآن کریم په رڼا کې همدغه لارې وڅېړو او بحث پرې وکړو د شیطان لومړی تګلاره چې انسان پې بېلارې کوي نزغ ده له دې لارې شیطان انسان ته په عقیده کې وسوسه اچوي او شک ور پیدا کوي الله تعالی وایي وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ کله چې شیطان تاسو ته وسوسه دراچوي الله تعالی ته پناه یوسئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي په دې اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ښه وضاحت کړی دی هغه صلی الله علیه وسلم فرمایي شیطان تاسو ته راځي او درته وایي چې دا شی چا پیدا کړی فلانه شی چا پیدا کړی دی تر دې چې درته وایي ستا رب چا پیدا کړی دی هغه صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو سره داسې کیږي نو الله تعالی ته پناه ویسئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي چې شیطان تاسې پرېږدي او په عقیده کې درته وسوسه پیدا نه کړي ډیری انسانان تاسې وینئ بېلارې شوي دي د الله تعالی له نیغې لارې بېلارې شوي دي دوی د شیطان وسوسې ته تن ایښودی دی او الله تعالی ته یې پناه نه ده وړی د انسان په بېلارې کولو کې د شیطان دویمه تګلاره دا ده چې د انسانانو په ځانګړي ډول د مسلمانانو ترمنځ اړیکه پرې کړي د میړه او د ښځې د پلار او د زوی او د مور د تره زامنو او د تره زامنو ترمنځ تربګنۍ ته خو به مو په چم او ګاونډ کې پام وي څومره د افتخار موضوع ده چې کله تربګنۍ وپالل شي تره د تره زوی نور خپلوان سره یو بل ووژني او بیا په دې وویاړي چې موږ خو بریالي یاستو شیطان دوکه کړي دي د یوسف علیه السلام په ژبه قرآن کریم وایي من بعد ان نزغ الشیطان بیني و بین اخوتي وروسته له دې چې شیطان زما او زما د ورونو ترمنځ وسوسه واچوله د یوسف علیه السلام د ورونو کیسه مو حتما لوستې ده
دومره نازولی ورور، دومره مینهناک ورور، شیطان وسوسه ورچوي ورونو ته چې دا مړ کړئ، بالاخره یې په کوهي کې غورځوي او تریزي چې څوک یې واخلي. د شیطان وسوسه دومره خطرناکه ده، دښمنیو باندې مو اړوي. شیطان د پاره تر ټولو لویه بریالۍ پروژه دا ده چې د میړه او د ښځې ترمنځ اړیکه وشلوي او بالاخره طلاق ته یې ورسوي. درېیمه تګلاره د حمز ده. حمز دې ته وایي چې شیطان انسان ته په کوچنیو کارونو ډېره غوسه ورولي، انسان ته د غصې اسباب برابروي، احساساتي کوي. ډېری وخت به تاسې وینئ چې انسانان په ډېرو کوچنیو خبرو باندې، ډېرو کوچنیو مسلو باندې یو دم اور واخلي، زړه یې پړک چوي، شیطان وسوسه ورچوي. شیطان یې ځان ته لوی کړي او ورته وایي چې ستا په شان کې دا ګستاخي، ته خو د داسې کار لایق نه یې. څنګه یو عادي کس راځي ستا په شان کې داسې ګستاخي کوي او داسې لوی کې بالاخره یې په یوه غصې باندې یو پریکړه وکړي. تاسو ته معلومه ده چې څومره ډیری انسانان په غصې حالت کې یا احساساتي حالت کې د پریکړو له امله تباه شوي دي. باور وکړئ که احساساتي کېده یا غصه نه وي او دغه شیطان د دغې تګلارې کار نه اخیستی، دا نړۍ به اوس ډېره ښکلې نړۍ وه، دومره تباهي به پکې نه وه. دا ټول کارونه شیطان کوي په انسان ته د وسوسې په اچولو باندې. قرآن کریم په دې اړه څه وایي؟ وقل اعوذ بک ربي من همزات الشیاطین. ای ربه زه تا ته پناه وړم د شیطان د وسوسې اچولو نه، هغه چې انسان پرې غوسه کوي. د انسان د بېلارې کولو لپاره د شیطان بله تګلاره دا ده چې ستا په پریکړو کې مداخله کوي. کله چې انسان د یوې مسئلې په اړه فکر کوي چې کومه پریکړه وکړم یا کومه غوره کړم، شیطان اتومات دې ځای کې خپل هغه مکارتوب کوي او خپل هغه دښمني پالي او راځي تا ته د هغه ناوړه کار چې پایله یې منفي وي هغه درته وړاندیز کوي، وسوسه در اچوي چې دا انتخاب کا، هغه انتخاب مه کوه، چندان نه دی. خو که تاسې په داسې حالت کې الله تعالی ته پناه یوسئ، ستاسې پریکړې به داسې وي چې هیڅکله به په پایله باندې نه خفه کیږئ او پایله به یې منفي نه وي. په دې اړه قرآن کریم فرمایي واعوذ بک ربي ان یحضرون. ای ربه زه تا ته پناه وړم له هر هغه کاره چې شیطان پکې مداخله کوي. د دې تګلارې چې حضور ری بولي، شیطان د انسان بېلارې کولو، تباه کولو او ناکامه کولو لپاره ښه ګټه اخلي. شیطان ستاسو په پریکړې کې مداخله کوي. کله چې د پریکړو پر وخت الله تعالی باندې توکل وکړئ او له الله تعالی مرسته وغواړئ، شیطان څوک دی چې تاسې به ناکامه کړي او یا به ستاسې پایلې ناوړه. که غواړئ مهمه اسلامي ویډیوګانې ترلاسه کړئ، په یوټیوب کې زما نوم ولیکئ، دا یې سپیل دی. که فیسبوک کاروئ، په سرچ یا لټون کې دا نوم ولیکئ او زما پاڼه لایک کړئ. او که غواړئ چې تاسې هم د دین د خپرولو په ثواب کې شامل شئ، د مهرباني له مخې دا ویډیو خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. سلام من الله علیکم ورحمة من لدنه.